ننګرهار ميشتي له هغو هټېوالو سوداګرو چې وزنونو کې کموالی کوي غواړي چې دغه چاره دې پرېږدي او د ولس حقوق دې نه خوري. د جلالاباد ښار اوسیدونکی محمد الله وايي د عدلي ریاست په مشرۍ کمیسیون د څار ډیر کړي او کم وزن پلورونکو ته د قانوني جزا ورکړي. یوازینی شی چې پاتې دی ترازو پاتې دی. ورځ د میزان چې درته چې په میزان په ورځ به تاسو د هغې د اعمالو د دې او د بدو به تلل کېږي هغه ترازو ده. وړه مې بله ورځ واخیستل تقریبا 800 ګرامه کم و. نو نه ده پکار چې دا وړه موږ ته کم راکړي یا نور جنسونه که درته ووایم بوره غوړي هر شی همدغسې کم ورکوي. د جلالاباد ښار یو بل اوسیدونکی حاجي لاهور بیا وایي یو کس په څو ورځو دیاړۍ ایله د وړو یوې بوجې پیسې برابرې کړي چې په وینا یې د هغه پر وړاندې بیا دا ډول کړنه لوی ظلم دی. یو سړی چې 10 ورځې 12 ورځې لاسګاډی وچلی بیا هغه د یو بوجۍ وړو پیسې پیدا کړي هغه کې هم ته ظالمه راشي یو 2 کیلو 3 کیلو یا 1.5 کیلو دغسې ورته کم ورکړي. دغه زموږ په ښار کې کېږي دا غفلت دی. زموږ خواهش دا دی زموږ غوښتنې د چارواکو نه دا دي د مقاماتو نه دا دي د دې نظام نه دا دي اسلامي شریعت اسلامي نظام هم دې ته وایي چې د خلکو سر او مال پکې خوندي. دیني عالم شیخ احمد ولی وایي وزن کې کموالی ګناه کبیره ده او په خبره یې پخوا ډېر قومونه الله تعالی په همدې ګناهګار کړي او دغه عمل باید ترسره نشي. دا کموالی که په وزن کې وي دا کموالی که په رخ کې وي دا کموالی که په سبزی کې وي دا کموالی که په ترکارۍ کې وي په هر جنس کې چې خلک پکې کمبود کوي بسته یو قوم الله په همدې جرم باندې هلاک کړی دی. نو د اسلام د نظره د وزن کمول ګناه کبیره ده او هغه ګناه ده چې بغیر توبې نه معاف کېږي نه. داسې یو لوی جرم دی او یو حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي چې من غشنا فلیس منا چا چې موږ سره دوکه وکړه دا دوکه ده وایي دا زما د امت نه دی. پر ټولو هیوادوالو باندې تاجرانو باندې هټېوالو باندې مو غږ دا دی د دې لپاره چې په تجارت کې مو ګټه کړې وي تاوان نه بچ د مال ساتنه مو کړې وي نو هیله مو د ټولو څخه دا ده چې دغه جرم څخه ځان وساتئ. د یادونې ده چې 13 ورځ د عدلي ریاست په مشرۍ کمیسیون د جلالاباد ښار شپږمه ناحیه کې د څارنې پر مهال د وړو اته هغه هټۍ چې وزنونو کې کموالی موجود و مهر لا کړې.